حاجي دا نن خو مونږ راغونډ شوي یو، هسې هم مېلمانه زمونږ راځي چې کله د داسې موقع چې څوک حج له راشي یا عمرې له راشي. خو نن چونکې مونږ سره یو ډېر لوی انټلیکچوال لوی ادیب شاعر موجود دی، د شاعرۍ کتابونه هم ډېر چاپ دي، نو مونږ به غواړو چې د څه نه څه ټاپک باندې مونږ سره خبرې اترې شریکې کړي چې مونږ ته زده کړه وکړو په دې ځای کې هم. نو زما خواست دی که په تنقید او تحقیق باندې څو خبرې وکړي چې د دې افادیت څه دی، د دې خصوصیت څه دی، د دې پښتو ادب کې تاریخ څه دی، یا مونږ ته ضرورت څه دی، مونږ ولې دې طرف ته لاړ شو. نو ستاسو به ډېره مننه. مهرباني. زه وکړم. ښه جي، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یو ځل بیا ستاسو مننه کوم چې ما له خبرو کولو موقع راکړله. دا تاسو چې زما دومره ستاینه وکړه، تعریف هم وکړو، نو یقینا چې زه د دې لایق نه یم، او دا ستاسو خپل د نظر حسن دی او د ذهن او د زړه حسن دی چې ما ته په دومره درنه سترګه ګوره. زه خو د پښتو ژبې یو ادنا خادم یم، د پښتو او د پښتنو خدمتګار یم. په تحقیق او تنقید زما په خیال چې تاسو ټول به ښه پوهېږئ چې تحقیق څه ته وایي او تنقید څه ته وایي. دا دواړه لکه د نوک او د وری یو بل سره تړلي دي. چېرته چې تحقیق وي هلته به تنقید وي، او چېرته چې تنقید وي هلته به تحقیق خامخا وي. دا زموږ د مشرانو روایت پاتې شوی دی چې هغوی که تحقیقي کتابونه لیکلي دي نو ورسره تنقید حق هم ادا کړی دی. که مونږ د خپل پښتو ژبې او ادب تاریخ د ابتدا نه راواخلو نو مونږ د روښانیانو او د درویزه بابا د مکتبونو سره مخ کیږو. خو په روحاني لټریچر کې، روحاني ادب کې صرف یو د مرزا خان انصاري شعر داسې دی چې هغه موجود چې څه موجود دی د هغې سرچ کول او تلاش او بیا په هغې باندې ریسرچ کول، یعنی دوباره تحقیق کول، څېړنه کول او په هغې تنقیدي نظر اچول، هغه سنجول، د هغې کره کتنه کول، دا ټول په دغه زمره کې راځي. نو دغه واحد یو شعر دی د مرزا خان انصاري چې هغه د پیر بابا علیه رحمت په باره کې لیکلی دی او د روخان په باره کې لیکلی دی چې ای مرزا روخان په هر لوري جلوه کا، ای مرزا روخان په هر لوري جلوه کا، د تبریز افتاب راوخوت، د ترمیز افتاب راوخوت لبونیره، د ترمیز افتاب راوخوت لبونیره. او په دیوان کې دا د تبریز افتاب راوخوت لمونیره لیکلی شوی دی. نو دا اصل کې پیر بابا ته اشاره ده چې هغه ترمیزي و چونکې، او په بونیر کې د هغه مدفن هم دی او مسکن هم و. نو روخان وي په ټول جهان باندې محیط دی، او د تبریز د ترمیز افتاب چې دی هغه د بونیر نه راڅرګند شو. نو به هر حال بیا چې مونږ د درویزه مکتب شاعرانو ته راځو یا د هغه پیروکارو ته راځو یا د هغه زامنو ته، د هغه نوسو ته، کړوسو ته، نو هغوی په پیر روښان باندې قسم چې کوم دی نو الزامات هم لګولي دي. نو دغې ته خو مونږ باقاعده تنقید نشو ویلی، خو هغه ټکونه ورته ویلی شو. لکه په نن زمانه کې چې ځینې کسان داسې را پیدا شوي دي چې هغوی مشرانو پورې پچموزې کوي. نو هغه خلک چې کوم دی نو د مذهب په اړ کې دا قسمه خبرې هغوی کولی چې پیر روښان به یادولو چې دا روښان نه دی، دا تاریک دی، پیر تاریک دی. او د چې کوم کتاب لیکلی دی خیر البیان، دا خیر البیان نه دی، دا شر البیان دی. او که دې ته څوک خر البیان ووایي نو هغه هم ټیک ده. نو تر دغه پورې هغوی لرې تللي دي که نه. او زمونږ د استاد قلندر مومن صاحب خبره چې د دې د
ادبي چپکلش چې و یا دغه چې و دا ټول مذهبي تحریک و. لکه روخان پیر روخان چې کوم دی نو هغه هم د مذهب له لارې ادب تخلیق کړی دی او درویزه بابا هم چې کوم دی د هغې په جواب کې مخزن الاسلام لیکلی دی. اوس تاسو دې ته سوچ وکئ چې د پښتو اکیډمۍ لومبنی ډایرکټر مولانا عبدالقادر صاحب د پابیڼۍ صوابی هغه ځي ټیوبینګن ته جرمني ته میونخ یونیورسټۍ ته یو ځای ته بل ځای ته ګرځي او اخر کې داسې یو ځای ته لړ شي چې هلته د په خوا خاطر کې هم نه چې دلته به د پښتو ژبې او ادب د ټول نه لومبې لیکلی شوي کتاب پروت وي او چا ورته په ګوته کړل چې یاره دې پلانکي لایبررۍ کې هم چې کوم دی نو یو څو کتابونه پراته دي خو موږ پرې نه پوهېږو چې دا له کومې ژبې دي. نو مولانا عبدالقادر صاحب ووایي چې یاره زما په ذهن کې خبر راغله چې راشه ته خو هسې واپس روان خو یو چکر دغلته ولګوه ګورې که څه په لاس درشي. نو دغه هغه تلاش دی دغه هغه لټون دی. نو چې هغه تلاش وکړو نو هلته ورته خیرالبیان میلاو شو. خیرالبیان نوم و د پیر روخان د کتاب نوم و خو چا لیدلی نه و. دا په جرمني کې په میونخ کې ټیوبینګن یونیورسټۍ کې میلاو شو. نو د هغه دغه سرچ چې و که نه تلاش نو هغه ډېر په کار راغی ډېر په ځای باندې راغی. نو بیا هغه څه چل وکړو چې دغه کار یې د پښتونخوا یو عالم فاضل سړي ته حواله کړه د هغه نوم و عبدالقدوس هاشمي صاحب. هغه په هغې باندې ریسرچ وکړو او په هغې باندې مقدمه ولیکله. نو د هغې کې د پیر روخان د ژوند حالات د هغه د نورو کتابونو حوالې د نورو مذاهبو حوالې د نورو ادیانو حوالې هغه ورکړلې او په خپله د دغه کتاب نچوړ او خلاصه او د دغه تحریک خلاصه چې کوم دی نو په خپله مقدمه کې بیان کړه او ورسره دغه خیرالبیان هم چاپ کړه په څلورو ژبو کې دی چې پای کې عربي ده فارسي ده هندکو ده یا د هغه وخت هندي ده او پښتو ژبه ده. زمونږ استاد قلندر مومن صاحب دا رای لري چې دا کتاب صرف په پښتو ژبه کې پیر روخان لیکلی دی خو دا نورې ژبې ورسره بیا چې کوم دی د ده مریدانو د تفسیر په حیثیت باندې لیکلي دي چې چونکې دا فارسي خوانو ته ورسي دا هندیانو ته ورسي او دا عربیانو ته ورسي او دا پنجابیانو ته ورسي. نو په دې کې دا ټولې ژبې چې کوم دی نو راغونډې کړې شوي دي. اوس په افغانستان کې دغه خیرالبیان بیا یو ځل چاپ شوی دی او هغې وایي چې نه دا په څلورو ژبو کې لیکلی شوی دی او هغې هغه څلورو ژبې دغه ترتیب یې د سر نه والې تر اخره پورې د هغې اهتمام شوی دی پکې او هغه پکې راغلی دی او هغه چاپ شوی دی. نو دغه ریسرچ دی یو سرچ دی یو ریسرچ شو. دغه شانتې په پښتو اکیډمۍ کې چې کومې زړې کلمې نسخې پرتې دي د پښتونخوا نو په هغې کې مخزن الاسلام د شلو د څلوېښتو نه زیاتې کوم دی نو کلمې نسخې موجودې دي چونکې دا ډېر زیات لیکلی شوی دی او دا درسي کتاب و دا به خلکو په مدرسو کې لوسته او د دې نه به یې زده کړې کولې او په دې کې دا یو کتاب نه دی دا د مختلفو کتابونو مجموعه ده. په دې کې څه ترجمې دي د قصیده برده ترجمه ده پکې قصیده عمالي ترجمه ده پکې د خلاصه کیدانی ترجمه ده پکې او څه پکې د درویزه بابا خپل عقاید دي. هغه عقاید دي په کومو باندې چې دی پیر روخان سره اختلاف لري چونکې هغه د وحدت الوجود د نظریې سړی و او دی وایي چې زه د وحدت الشهود د نظریې سړی خو بیا دیم هغه عقاید چې کوم دی نو د هغه تکراری او په هغې باندې چې کوم دی هغه په پل باندې پلک دی او هغه خبرې کوي په کومه خبره باندې چې دی پیر روخان چې کوم دی نو ګناهګارۍ او پیر تاریک ورته وایي او ملونه ورته وایي او کله دی وایي چې ځان ته خدای وایي او کله ځان ته پیغمبر وایي. به هر حال او دام پکې وایي چې پیر روخان به قصیدې لیکلې رباعیانې به یې لیکلې غزلونه به یې لیکل او دا فقیر بنده چې دی درویزه ځان یادوي دی د ده نه په شاعرۍ کې یو دوه قدمه وړاندې لاړ نو خپل دغه ته شاعري وایي. نو دی ما د دغه نه پس ته بیا یو کتاب دغه هم کمپایل کړی دی مخزن الاسلام چې کوم ځای کې د
اخوندرضا بابا خپل ترجمې دي او یا خپل عقاید دي یا خپل خبرې دي نو هغه مې راغونډ کړی دی او په هغې مې جامع مقدمه لیکلې او د هغې د خیر بیان سره او د مغزن دواړو کمپیریزن مې هم کړی دی او د هغې فرهنګ مې هم لیکلی دی هغه چاپ شوی هم دی نو زه به تاسو ته یو کاپي بیا راولېږم د دغې نه پس ته چې مونږ راشو نو د خوشحال بابا په مکتب باندې زمونږ سترګې خوږېږي نو خوشحال بابا داسې یو جامع شخصیت و چې د هغه په هر فن کې یکتایي وه هغه یو جینیس و نابغه شخصیت و هغه په یو وخت باندې شاعر هم دی هغه طبیب هم دی هغه سپه سالار هم دی هغه د فقه عالم هم دی هغه ښکاري هم دی بازونه هم ساتلی دي اسونه هم ساتلی دي د هغې په مرضونو باندې پوه دی د هغې په علاجونو باندې پوه دی د هغې په دوایانو باندې پوه دی طبنامه هغه یو لیکلې ده چې په هغې کې د انساني امراضو تشخیص هغه کړی دی او د هغې دپاره یې داروګان مختص کړي دي دغه شانتې بازنامه چې هغه کوم کتاب لیکلی هغه د بازونو د رانیولو د ښکار کولو هغې بیا ساتل او د هغې کوریز او د هغې بڼې ایستل او د هغې هغې له کوم خوراک ورکول او هغه په ژمي او په اوړي باندې د هر قسم آفتونو مصیبتونو نه بچ کول او د هغې علاجونه کول دا ټول څیزونه هغه لیکلي دي نو تاسو به حیران شئ چې دا سړی څه نه و خوشحال بابا یو جینیس سړی و نو هغه هدایم چې کوم دی نو ترجمه کړې ده دا یو فقهي یو کتاب دی هغه زنځیرې لیکلې ده دا د پښتو ژبې شارټ هینډ هغه ایجاد کړی دی او هغې باندې حبیب الله رفیع صاحب چې کوم دی نو کتاب لیکلی دی خو هغه زنځیرې چې ده هغه شاعري هغه ډېره لږه ده او هغه د رفیع صاحب هغه مقدمې او لیکل پې ډېر زیات دي دا ستاسو سره شته د هغې سره خو د عامو خلکو دا تاثر دی چې دا خوشحال بابا د شارټ هینډ په طور باندې خو بهرحال دیوان چې کوم دی نو هغه وایي چې د دیوان که مې بیت سره حساب شي تر 40,000 به تیر شي په سږ کال نو 40,000 بیتونه هغه صرف د دیوان کې لیکلي دي په دیوان کې غزلونه هم وي غزلونه د الف نه والې تر یې پټۍ پورې چې کوم مرتب دیوان دی نو دې ته دیوان وایي چې کوم قصاید بیا لیکلي دي نو هغه هم د الف نه والې تر یې پټۍ پورې دي دغه شان قطعاتو کې هم دغه التزام ساتلی دی او په رباعیاتو کې هم دغه التزام ساتلی دی نو دا مونږ دا ویلی شو چې که د پیرروخان دپاره خدای پاک درویزه پیدا کړی و چې هغه په هغه باندې ټکونه کول نو د درویزه بابا دپاره خدای پاک خوشحال بابا پیدا کړ هغه په د سواتنامه سفرنامې لیکلې ده او هغه رودا نګاري هم ده او سفرنامه هم ده منظومه سفرنامه ده هغه وایي چې درویزه له یوه لوري را پیدا شو په لږ علم په دا عمل کې لوی مولا شو او درویزه نه مجتهد دی نه امام دی دی هم خام تاسو هم خام مغزن هم خام دی دی هلته د شیخ میانور سره چې کومه مناظره کړې وه په هغې کې چې کوم دی نو هغه دا شعرونه هغې ته لیکلي وو د سوات ملګري د خفه کېږي نه دا هغې لیکلي دي دا زه ځان نه یم نو د میانور صاحب دا د عبدالکریم بابا زوی و عبدالکریم بابا چې کوم دی نو شهید کړی شوی په کانجو کې مزار دی او دا د درویزه بابا زوی دی او د درویزه بابا ټول تصانیف چې دي که هغه مخزن الاسلام دی که تذکرة الابرار والاشرار دی او که نور دی هغه ټول عبدالکریم بابا راغونډ کړي دي مرتب کړي دي د هغه د مرګ نه پس ته او هغه چې کوم دی نو په پېښور کې وفات شوی دی په بالا حصار کې دا افضل خان خټک په دغه کې لیکلي دي په خپل کتاب تاریخ مرصع کې او دغه ته د رحمان بابا په هدیره کې د هغه نه مخکې ښخ شوی دی خو خلک هغه هدیرې ته اوس د رحمان بابا هدیره وایي درویزه بابا هدیره ورته څوک نه وایي ځکه چې رحمان بابا دعا کړې وه چې الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي او د رحمان په پښتو ژبه عالمګیر یم هغه په پښتو ژبه باندې عالمګیر دی به هر حال نو خوشحال بابا بیا چې دغه سره میانور صاحب سره مناظره کوله نو د هغه وخت کې د لښکر ټولولو لپاره تللی
چې د ننګ توره دې واخیسته خوشحاله درومه سوات ته څه خټک څه یې لښکرې. نو چې سوات ته لاړو هلته یې لښکر راټولو، هلته په مذهبي مناظرو باندې ونښته، خپل مقصد ته فوت شو. نو چې په هغې کې ونښته نو مذهبي شخړې خو چې کوم دي نو هغه بیا سر ته نه رسي، ختمېږي نه. نو هر حال دی ناکامۍ سره مخ شو او واپس راغی. دا ټول حال چې کوم دی نو بیا په سواتنامه کې بیان. به هر حال د تحقیق او د تنقید دا خبرې یو ځای جاري وي. بل مثال به زه د افضل خان خټک د کتاب ورکم چې دا دوست محمد خان کامل مومند صاحب چې کوم دی نو هغه را پیدا کړو او هغه هم چې کوم دی نو په دا کې یو نسخه پرته وه په پښتو اکاډمۍ کې. مولانا عبدالقادر صاحب ورته ویلي چې تاسو په دې باندې ریسرچ وکړئ او مقدمه پې ولیکئ، دا مرتب کړئ، د دې فرهنګ ولیکئ، د دې نوټونه ولیکئ، نو دا به موږ پښتو اکاډمۍ طرف نه چاپ دا یو قسم پراجیکټ یې هغه ته حواله کړو. نو دغه موجود څیز چې کوم وي که نه نو د موجود څیز مخې ته راوړل، په هغې باندې کار کول، د هغې سنجول، د هغې پلټل، د هغې کې نوې نوې اړخونه را څرګندول، دغه ریسرچ دی، دغه تحقیق دی، دغه څېړنه ده. او په بیا په اوس په دې کې زه دا خبره کول غواړم چې په دې تاریخ مرصع کې مخزن افغاني د نعمت الله هروي کتاب دی په فارسی کې، هغه په اردو کې هم ترجمه شوی دی. نو هغه افضل خان خټک په دې کې ترجمه کړی دی، د هغې څه حصه یې پکې ترجمه کړې ده. بیا د خټکو حال احوال په هغې کې لیکلی دی. بیا خوشحال بابا چې کومه ډایري لیکلې وه هغې ته به هغه بیاض وي، بیاض. اوس دا بیاض چې دی نو دا داسې یو کتاب دی چې دا د خوشحال بابا روزنامچه ده، لکه د مونږ ډایري خپله لیکو که نه د ورځې حالات، لکه تاسو چې څنګه پیش کړی وطن کې. نو خوشحال بابا چې به چېرته تلو نو په هغې کې به چې کوم دی کې غزل ولیکو نو غزل به هم پکې لیکلو، او چې کوم نثر کې څه واقعه به پېښېده نو هغه به په نثر کې هم لیکله، نو هغې ته به بیاض وی. دغه بیاض چې کوم دی نو افضل خان خټک په تاریخي مرصع کې لکه د تاج د پاڼو ویشلی دی. نو هغه ځای په ځای چې کوم دی نو پکې خور ور دی. اوس یو داسې د عطاالرحمن عطا صاحب په شان یو عالم فاضل دانشور ریسرچر په کار دی چې هغې ته ونښلي او د هغې نه د خوشحال بابا دغه بیاض په نوسي باندې راوچت کړي او دا ځای په ځای مختلفې ټوټې را یوځای کړي. نو د خوشحال بابا یو بل کتاب به موږ ته مخې ته راشي. نو دغه ریسرچ دی، دغه تحقیق دی. او په هغې باندې چې کوم تنقید شوی دی هغه تنقید دا دی چې خوشحال بابا په کله د مغولو په قید کې و، د اورنګزیب په قید کې و، نو هغه هلته لیکلی و چې دستارنامه یې لیکلې وه، یو یې فراقنامه لیکلې وه د یارانو دوستانو د خپلو خپلوانو د ښځو او د بچو په غم کې. فراقنامه کې بلا شعرونه لیکلي دي او بلا غزلونه او بلا قصایدې لیکلي دي، هغه بیا وروسته په دیوان کې هم شامل شوي دي. خو یو دستارنامه کتاب یې لیکلی و. دستارنامه کې 20 خویونه او 20 خصلتونه دي. دا د یو بادشاه دپاره، د شهزاده دپاره، د یو ملوک دپاره دا خصلتونه او دا هنرونه زده کول ډېر زیات ضروري دي چې په هغه کې دا وي هغه به خپل رعایا سره ډېر په مینه محبت باندې او په ښه طریقه باندې میلاویږي. نو په هغې کې هغه دا لیکلي دي چې دا زه د اورنګزیب په قید کې لیکم په رنتنبور کې، او دا 274 هجري دی غالبا 1004 هجري هغې کې دا کتاب لیکلی شوی دی. او تاریخ یې دا دی چې بس دی دا محنت د بلتانه د دې نه د دې تاریخ روزي. نو هغه و چې کلي ته لاړ شم، کور ته لاړ شم، د دې ځای نه ودا وشي، رهایي راته حاصله شي، نو د دې نه ښه تاریخ به چې کوم دی د پښتنو تاریخ باندې چې ما کومه څېړنه کړې ده، ما کوم تحقیق کړی چې پښتانه څوک دي، د پښتنو متعلق چې کوم نظریات دي چې څوک اوس وایي چې پښتانه بني اسرائیل دي، څوک وایي ایرین دي، څوک وایي دا یوناني نسل دي، څوک وایي دا ایرانی نسل دي، څوک وایي دا هندي نجات دي، او مختلف مکتب فکر دي هغې مختلف دغه ته راکاږي. خو خوشحال بابا وایي
چې دا هغه نظریه دا ده چې پښتانه بني اسرائیل دي او د هغې په ځای کې دا ورکوي دلیل کې دا ورکوي چې په ښایست باندې یې ختمه دا وینا ده پښتانه یادوي په ښایست باندې یې ختمه دا وینا ده چې په اصل د یعقوب قوم معتبر دي د یعقوب علیه السلام قوم معتبر څوک دی هغه د یوسف علیه السلام او دی اولاد دی د بني اسرائیل نو زمونږ مشران هم دا وایي چې په ځای د دې چې مونږ هندوانو پسې لړ شو مونږ یونانیانو پسې لړ شو مونږ په بل مذهب پسې لړ شو په بل مذهب پسې لړ شو نو ولې مونږ د پیغمبرانو اولاد ځان ثابت نه نو د دې نه ښه خبره چې کوم دی نو احسنه خبره او بله ني چې مونږ ځان ته بني اسرائیل وایو خو د دې نه دې باوجود هم چې کوم دی نو ځینې خلک دا خبره ثابتول غواړي چې پښتانه ایرین دي آریا دي او د ایران بادشاهان چې هغې سره به دا آریا لفظ لیکلی کېدو نو پښتانه خو په ایران کې نه و که نه خو په افغانستان کې و یا د پښتونخوا کې او د هغې مطلب د آریا مطلب څه دی کاشتکار زمینداری کوونکی په هر حال دغه یو بل بحث دی نو دی وایي چې لکه زه لړ شم کلي ته او د دې ځای نه ما ته رهایي میلو شي نو زه به یو ډېر شاندار تحقیقي کتاب به ولیکم مرصع تاریخ به ولیکم داسې لیکلي دي چې مرصع تاریخ به نوشته شي نو بعضې خلک په دې باندې نیوکه کوي تنقید پې کوي چې دا تاریخ مرصع افضل خان نه دی لیکلی دا دراصل خوشحال بابا لیکلی دی خو د خوشحال بابا د وفات نه پس چونکې د څنګه چې عبدالکریم بابا د درویزه بابا ټول کتابونه راغونډ کړي دي او هغه کمپایل کړي دي دغه شانتې افضل خان خټک د خوشحال بابا ټول چې کوم دي نو کلامونه او کتابونه راغونډ کړي دي او هغه کمپایل کړي دي او هغه کاتبان یې لګیا کړي دي هغې باندې بیا لیکلي دي نسخې او هغه خورې کړي دي نو دغه ځکه چې کوم دي دغه بیاض هم په دغه تاریخ مرصع کې دی او تاریخ مرصع هم په د افضل خان په نوم باندې راغلی دی بعضې خلک یو بل کتاب یادوي کلیله او دمنه چې دا افضل خان خټک لیکلی دی د هغې نوم دی علم خان دانش د هغې یو نسخه چې کوم دی نو په دا کې پرته ده پښتو اکاډمۍ لایبررۍ کې او شاید چې بله نسخه په افغانستان کې ده په هر حال دغه لیکلي دي کرسټومیتي نسخه باندې دا لیکلي دي چې دا هم خوشحال بابا لیکلی دی دا کتاب خو دا منلو ته ورسره ډېر خلک تیار نه دي نو زما خیال دی چې د تحقیق او د تنقید دا میدان ډېر وسیع او خور ور دی دغه تاریخ مرصع کومه خبره چې ما را شروع کړې وه د کامل صاحب په حواله باندې نو هغه دا ده چې مولانا عبدالقادر صاحب فرمایش کړی چې ته دا کتاب ولوله او هغه ته ښکارېده چې د کامل صاحب نه علاوه بل سړی د دې اهل نه دی چې دا کتاب ایډیټ کړي دونه غټ او چې څومره کتاب په اصل کې چې کوم دی نو هغه دی تاریخ مرصع دی د هغې په یو 3-4 باندې چې کوم دی نو د کامل صاحب نوټونه دي ورسره لکه هغه تقریبا 1400 صفحې کتاب دی غټ دونه غټ ضخیم کتاب دی په هر حال کامل صاحب د اوتي نسخه او د کډمۍ نسخه یو نسخه بله نسخه دی وکتلې او د هغې ایډیټینګ یې وکړو په هغې مقدمه مو لیکله او په هغې کې د افضل خان خټک خبر هم واخیسته چې ده په کم ځای کې د تاریخ نه انحراف کړی دی یا تاریخ صحیح نه دی لیکلی دغه دوران کې د ګل خان او جمال خان واقعه لیکي په 1124 کې په دې تاریخ مرصع کې د 1134 پورې 1140 پورې واقعات راغلي دي هجرۍ پورې خو د 1124 د 1140 کوم واقعیت چې په پیښور کې په بډابیره کې او په مسیزو او په سوړیزو کې په دغه علاقو کې شوې ده په خدریزو کې د حمید بابا په کلي کې چې هغه د ګل خان او جمال خان واقعه ده چې رحمان بابا هم پې نظم لیکلی دی او حمید بابا هم پې لیکلی دی او دغه دور بل شاعر د خوشحال بابا زوی دی عبدالقادر خان خټک هغه هم پې نظم لیکلی دی د خوشحال بابا د قصیدې لومبی بیت دا دی چې ډېر یارانو د ګل خان د جمال خان یو په کار نشو په وخت د زارستان او په عیسی او په جمال کې ګناه نه وه دا کارونه دي د نفس او د شیطان نو رحمان بابا دې واقعې ته د انسانیت په نظر ګوري او هغه واقع څه وه واقع دا وه
چې دواړه فریقین مومندو خو یو ډله چې کوم دی نو د مغولو طرفداره وه او بله ډله چې کوم ده نو عام پښتانه مومندانو نو عام پښتنو مومندانو سره به د حکومت هغه اهلکارو زیاتی کول نو هغې پې د شپې حمله وکړه او په کم ټایم کې حمله وکړه چې د واده په موقع باندې د ګل خان که د جمال خان د زوی واده و نو هغه په کور کې زنانه هم وې ماشومان هم و بوډاګان هم و سړي هم و 80 کسان نو هغې راوتي دي جنګ یې کړی دی خو جنګ نه پس شکست یې مونتی دی بیا په کلا باندې ورننوتي دي نو دوی پسې ورونه بند کړي دي او د غنو چاپې یې راوړي دي او ګیر چاپې یې د کلا نه ایښي دي هغې ته یې ورته کړی دی او 80 واړه کسان یې په کلا کې سوځولي نو هغه وایي چې ډېر یارانو د ګل خان د جمال خان یو په کار نه شو په وخت د زارستان او حمید بابا پکې د خپلې کلیوالۍ هغه فریق جوړ شوی دی هغه وایي هر سردار چې د خپل کام د بدو خیال کا آینه دی د ګل خان حال د جمال کا لکه کوم سردار چې د خپل قوم د بدو خیال کوي نو هغې دي دا دواړه آینې او مخې ته ونیسي د ګل خان او جمال خان دغه خو بیا دغه عبدالقادر خان خټک چې کله دا نظم لیکي نو هغه ورته د پښتون او د مغول د شخړې په نظر باندې ګوري وایي چې نن نسیم د پېښور له لورې راغی څو خبرې راته کړې زباني دي چې نن شپه مومند ووهلې تورې چې وهلې نه ایران نه افغاني دي چې وهلې نه افغان نه توراني دي او بعض یو شعر پکې داسې مو که نه چې اوازونه به یو بل له ورکول چې وهه پلاني وهه هندوستاني دي لکه دا هندوستاني فوجونه دي وهه نو او همیشه پښتون مومندو دې درون کړی که خفت د پښتنو میر افغاني دي میر افغاني به هغې دغه ته وي یوسفزو ته به میر افغاني وي ځکه چې د خټکو د یوسفزو خپلو کې دشمني وه او دغه دشمني هم د مغولو په سر باندې وه دا ټک نه والې تر د نوخاره پورې کوم د سړک چې دی شاهراه چې دی د دې د راهدارۍ انتظام ټول د خټکو په لاس کې و د شاهجهان باچا په وخت کې چې کوم دی نو د دغه په لاس کې و د باکو خان دی په لاس کې و د مانیرۍ د خلکو په لاس کې د صوابۍ د خلکو په لاس کې د یوسفزو د مندړو په لاس کې و او بیا وروستو چې کوم دی نو دغه منصب دی له ورکړی شو دغه جاګیر نو د دغې په وجه باندې یوسفزو او دغه شخړه را شروع شوې وه نو به هر حال رحمان بابا شعرونه که د رحمان بابا درته یاد دي پکې دغه نظم حوالې سره شعرونه نو اخو ما یو شعر پکې ووی رحمان بابا دی او که نه ډېر یارانو د ګل خان د جمال خان هغه مې ړومبې ووی یو په کار نه شو په وخت د زارستان په عیسی او په جمال کې ګناه نه وه هغه عیسی او جمال یاد کړی دی هغه دغه نه دی یاد کړی ګل خان او بیا وروسته دا عیسی چې کوم دی دی پکې دوست دی دا کارونه دي د نفس او د شیطان نو هغه وایي چې دا هر څه چې کوم دی نو په سړي باندې خپل نفس کوي نو دغه واقعه باندې کامل صاحب نیوکه کوي چې دغه واقعه پکې بیان کړې ده خو دا واقعه پکې نه ده بیان کړې چې رحمان بابا کله پیدا شوی دی د رحمان بابا سره ملاقات کړی دی که نه دی کړی او د رحمان بابا دغه وخت عمر څه دی او دغه وخت کې حیثیت څه دی د شاعرۍ نو دا په هغې باندې یو قسم تنقید دی په هغې باندې ریسرچ هم دی په تاریخ مرصع باندې او تنقیدونه یې پې ډېر زیات کړي دي په افضل خان باندې او تاسو کوېسچن کولی شئ داسې خبره نشته تاریخ مرصع په نثر کې دی او دغه نثر د خټکو د کورنۍ اهم نثر دی او ډېر زبردست کتاب دی یو شاهکار کتاب دی دا تاسو موږ ټولو د کتل پکار دی چې دا وګورو ما خو د سر نه تر اخره پورې کتلی دی او نور کتابونه مې هم شلمې صدۍ کې بیا اوس موږ سره دا ما چې کوم د کامل صاحب نه خیر بس دغه کلاسیک کې خو دغه کافي دي که نه خو البته خوشحال بابا چې زه ذکر کومه نو هغه چې کله تنقید کوي په خپله شاعرۍ کې په نورو شاعرانو باندې نو ما بېګا د سره دا خبره کوله ډسکس هسې خبرو کې خبر راغله ما چې خوشحال بابا شاعران تللي دي شاعران یې تللي دي یو ځای کې وایي یو قطعه کې وایي هر چې لا فهید شعر نن په دا دور دی ډېر
څوک پاوي څوک نیم پاوي دي قلندر پکې نیم سیر او بل دولت فقیر درې پاوه زه ترې څو شرشاهي تیر چې زمونږ په حساب دی هېڅ مې نه دی واصل هیر او چې په سرای کې به پیدا شي پس له کر نه پوره سیر په دې کې مقطع نشته دا نیمګړی دا یو قطعه ده نو قطعه هغې ته وایي چې قطع کړې شوي یا متلني یا مقطني هغې ته قطع وایي قطع کړې شوي نو څوک پاوي دي شاعران هر چې لاف وي د شعر نن په دا دور دی ډېر څوک پاوي دي او څوک نیم پاوي نو کلندر پکې نیم سیر دا کلندر چې دی دا مومند و دا په دکن کې اوسېده هغه وخت کې او دی چې کله د اشرف خان هجري په دکن کې قید و نو ده ول خپل یو غزل جیل ته لیږلی نو هغه په اشرف خان هجري د خپل دیوان په حاشیه باندې دا غزل لیکلی دی د قلندر مومند وایي چې قلندر مومند ما ته دا غزل جیل ته رالیږلی دی یا بیجاپور ته یا دکن ته رالیږلی دی نو دکن ته یې رالیږلی آپ په دکن کې چې دی وایي چې زه د پښتو په شاعرۍ باندې ډېر زیات زما عبور دی نو زه دته حیران یم چې دا څنګه شاعر دی چې دی عطا د وږو کا دانه وي نه وي د وږو عطا کوي وږي ویشي خو په هغې کې دانه نشته تشې توکې ویشي تشې شتی ویشي که نه نو هغه پرې دا تنقید کړی اعتراض یې پرې کړی نو دغه قلندر چې دی دا مومند دی او دا په دکن کې اوسېده دی وایي چې هغه ویل هم دي که نه چې په دکن کې پاړو نشته چې مې دم کي زه خوړلی اژدها تورې بلا یم او زه په بند اورنګ نه یم چې به خلاص شم بندي کړی شیخ رحمکار زړي کاکا یم زړي کاکا چې کوم دی نو زړی کاکا د کاکا صاحب لقب یا عرف ځکه چې د هغه خپل نوم کستیر ګل د کستیر ګل چې کوم دی نو د هغې رنګ زیړ وي او دی هم لکه د ډېر ریاضت نه نرۍ نروج کې او رنګ یې زیړو مجاهدې او ریاضتونه یې کړي شیخ رحمکار کاکا صاحب علیه رحمت نو دا وجه څه وه چې شیخ ضیاءالدین بابا د کاکا صاحب زوی و هغه د دې اوښ د عبدالقادر خان د بارام خان او د اشرف خان هجري د خوشحال بابا کوم وړومبي مشران زامن چې دي دا د هغې اوښ و شیخ ضیاءالدین بابا د دې دا خیال و چې ګنې دی د بارام خان په طرف دی او زمونږ د اقتدار اخلي او د مغولو سره ساز باز کوي نو دی اشرف خان هجري ونیو او 10 ورځې هلته په قید کې تېر کړ او بیا ول زهر ورکړه هلته یې مړ کړ نو هغه اوس په شهید بابا باندې یادېږي د کاکا صاحب د مزار سره دی خوا ته چې کوم په ګس طرف مزار دی دا د شهید بابا مزار دی او لیکلي دي شهید بابا شیخ ضیاءالدین رحمت الله علیه او دغه وجه وه چې اشرف خان هجري 10 کاله په بیجاپور کې قید و په ګوالیار کې او په دکن کې او په 10 کال باندې دی رها شوی دی خو بیا هم ورته د وطن ته د راتلو اجازت نه دی میلاو شوی نظربند و لکه سړی چې دلته د سعودي په قید کې وخت تیر کړي او آزاد شي د جیل نه ورته وایي چې ته تللی نه شي تر څو پورې چې تا دا وخت دلته پوره کړی وي نو 14 کاله هغه چې کوم دی نو په دکن کې او په بیجاپور کې او په ګوالیار کې تېر کړ او پس د 14 کالو نه پس هغه مړ شو هم په هلته مړ دی او هملته ښخ شوی دی نو به هر حال دا یو بیل بحث دی چې نه راغونډېدونکی دی او نه پوره کېدونکی دی مستشرقین نو دا عجیبه صورتحال دی که نه چې تاثیر صاحب له خوب ورغلی دی لږ لږ هغه بل خو هغه یوده دی هغه خو دا کړی دی که خبره داسې ده چې مونږ د ډېرو زیاتو محققینو ذکر ونه کړو چې په هغې کې د کامل صاحب نه علاوه قلندر مومند صاحب زمونږ په بهترینو محققینو نقادانو کې شامل دی دغه شانتې همیش خلیل صاحب دغه شانتې عبدالعلیم اثر افغاني صاحب د اوکاب خټک صاحب او زمونږ په زلمو یا په منځنو کسانو کې چې کوم دی نو ډاکټر راج ولی شاه خټک صاحب او ډاکټر یار محمد مغموم صاحب او ډاکټر همایون هما صاحب ایاز داودزی صاحب دا ټول ښه ریسرچران او ښه ناقدین دي
او زمونږ په دې کل کې پکې هم بلا ډېر خلک را پیدا شوي دي، هغې هم تحقیقونه او تنقیدونه کوي. که زه د یو نوم اخلم بل به خفه کېږي، او که د بل نوم اخلم نو بل به خفه کېږي. نو به هر حال ډېر دي، الله تعالی دې والا ژوند ورکړي. خو د مستشرقینو خبره دې وکړه نو دا عجیبه اتفاق دی چې مستشرقینو زموږ دپاره ډېر زیات کار کړی دی، ډېر زیات ریسرچ یې کړی دی، ډېر زیات تحقیق یې کړی دی، او خصوصا په ګرامر کې، په لغاتو کې او په فولکلور کې چې دوی څومره کار کړی دی، او په تاریخ کې هسټري هم لکه سر اولف کیرو چې دی هغه د پښتنو تاریخ لیکلی دی، پټان جی جی لوریمر چې کوم دی نو هغه ځان ته پښتون لړم پیرنګي به ځان ته وي، ځکه چې د هغه داسې کونډه کونډه بریتونه د لړم په شان نو ځان ته به یې لړم پیرنګي وي. هغه خو دغه دی جیمز این ویلسن دا سپوږمۍ کړنګ و هراخې چې هغه لیکلی دی، لکه ده پکې ټاپې هم لیکلي دي او متلونه یې پکې لیکلي دي. نو دا ده راغونډ کړي دي، نو چا کمپایلیشن کړی دی، چا ریسرچ کړی دی، چا تحقیق کړی دی، چا ګرامرونه لیکلي دي، چا لغتونه لیکلي دي، میجر راورټي دی او روسکیپل دی او برنارد ډورن دی، هغه متلونه راغونډ کړي دي. وجه خو دا ده نه په هغې مستشرقین وایي د مشرقي ژبو علومو ماهرینو ته مستشرقین وایي. نو د هندوستان کې خو ډېرې زیاتې ژبې وې که نه، چونکې دوی په هندوستان باندې حکومت کول او حکومت بغیر د ژبې د زده کولو نه کېږي. نو دوی اول په دې باندې مامور کړي شو چې تاسو د خلکو کې خواره شئ، تاسو هندي هم زده کړئ، تاسو دیوناګري هم زده کړئ، تاسو بنګالي هم زده کړئ، تاسو سندي هم زده کړئ، پنجابي زده کړئ، پښتو زده کړئ. د دې سب کانټیننټ څومره ژبې چې دي په هغې باندې عبور حاصل کړئ. او هغه د علامه اقبال هغه شعر دی که نه، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنی آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. نو هغې هغه ټول کتابونه چې کوم د دې لیکلي وو د پښتنو، که هغه مذهبي وو او که ادبي وو او که دیوانونه وو او که لغتونه وو که هر څه وو، یوازې د حافظ رحمت خان شهید چې شهید کړی شو په هندوستان کې روهیلکنډ چې جوړ کړی و، د هغه کورنۍ ډېره علمي کورنۍ ده او په هغې کې د هغه زامن ټول شاعران ادیبان دي او ټول لغت نویسان دي. د پښتو ژبې لومبی فرهنګ عجایب اللغت چې دی هغه علیار خان عجایب اللغت لیکلی او قلندر صاحب یې په دې دا کې انتصاب هم کړی دی د هغه په نوم باندې د دریاب. نو دا لومبی لغت هغه لیکلی دی او چې هغه شهید کړی شو نو د هغه د حویلی نه د روهیلکنډ نه 40 صندوقونه چې کوم دي انګریزانو صرف د کتابونو وړي دي. 40 صندوقونه تاسو سوچ وکړئ چې په دې کې به کم کم نایاب او نادر کتابونه. نو هغې زمونږ هغه اساسم چې کوم دی نو وچلوله، هغې څه په امریکا کې او څه په لندن کې او څه په برټش میوزیم لایبررۍ کې او څه په یو لایبررۍ کې او څه په بل لایبررۍ کې. ګنې نو خیرالبیان به چې کوم دی نو په ټیوبینګن یونیورسټۍ کې نه پیدا کېدو، اب هم دلته و خو د دې ځای نه یې وړی دی که نه، نه ته چا ورسوه خو همدې انګریزانو رسولی دی که نه. او پرتګیزیان راغلي وو اول د شاهجهان باچا په وخت کې، او بیا نور وروسته چې کوم دی نو ایسټ انډیا کمپني راغله، نو هغې د سوداګرۍ په جامه کې چې کوم دی نو زموږ ټول وطن لوټ کو تر دې پورې دیوالي یې که چې غلام یې که خپل. نو بهرحال هغې که د ده خبره چې هغې د کم مقصد دپاره دا کار کوو، هغې په دې خلکو باندې د حکمرانۍ په مقصد دا کار کوو چې موږ د دې ژبه زده کړو، دوی له به هله شکست ورکوو موږ چې دوی ژبه زده کړو، په دې کې د دې نه دا ټول علم چې کوم دی نو راوتروړو او دوی بې سواده پاتې شي، بې تعلیمه پاتې شي، بې کتابه پاتې شي. هغه ټول کتابونه یې ترې وچلولو او خپل انګریزي او یو څه بل فورټ ویلیم کالج یې ورته جوړ کړو، هلته اردو چې کوم دی نو هغې له یې ترقي ورکړه. میرا مندیل یې پکې چې کوم دی نو باغ و بهار لیکو، چا پکې چار درویش لیکو، چا پکې څه لیکل، چا پکې څه لیکل. دغه پکې میرت العروس هم پکې لیکلی شوی دی او توبة النصوح هم پکې لیکلی شوی دی، هر څه پکې لیکلی شوي دي. نو دا د مستشرقینو د انګریزانو د خپل مقاصدو لپاره یې کړي دي، خو فایده پښتو ژبې ته ورکړې ده. بس په دې باندې بیا ختمو. ٹھیک ده، مهرباني.
چې که څوک سوال کوي نو د ډېرو ملګرو په لایو باندې چې تاسو ته هرکلی ویلې خدای مبارکي درکړي جوړه ورکړي. ډېره مهرباني ګرانو ملګرو، ستاسو د مینې او د محبت ډېره زیاته مننه چې موږ له مبارکي راکړې ده. الله تعالی دې زموږ عمرې قبولې کړي او تاسو د خدای پاک دا سعادت درکړي چې دلته راشئ عمره وکړئ، حجونه وکړئ او الله تعالی هم په خپله لاره کې قبول او منظور کړي. ډېره زیاته مننه، شکریه. تاسو به د خبرو دا ټپه وکړه د سپوږمۍ کاڼو بهر خېژه اوس داخل نه وي چې لکه دا زر کاله پخواني دا خبره حقیقت ده که نه؟ یاره د ټپې باره کې زما یو خپل خیال دا دی چې د دې قدامت چې دی نو هغه د 500 کالو نه اوړي 500 کال نه اوړي. خلک وایي چې دا 500,000 کاله زړه ده که نه ټپه، و چې دا 500,000 کاله او چې او بعضې خلک وایي چې دا کله نه پښتون راغلی دی نو هغه وخت نه ټپه راغلی ده. دا چونکې شفاهي ادب دی، سینه په سینه را روان دی او د دې لیکونکي نه دی معلوم. ټپه د هر چا ده او د هیڅ چا نه ده. د هر چا ځکه ده چې د هر پښتون په زړه کې ټپې شته، په ذهن کې ټپې شته. هر پښتون ټپې جوړولی شي خو خپل نوم پرې نشي لیکلی چې ما په لا ټپې سندرې مې لیکلي دي، پای کې مې ټپې لیکلي دي، ریډیو نه مشر شوي دي، خو په هغې باندې ما خپل نوم نه دی لیکلی. دغه شانتې د پښتو ټپو اوسني کتابونه چاپ شوي دي. سید اکبر صابر پې او دغه دلاور سیلاب پې خپل نوم لیکلی دی او پښتو اکیډمۍ کې ډاکټر سلما شاهین بي بي ټپې راغونډې کړي دي. په دوانې په اتانې په څلورانې به یو ټپه هغه شته او هغه وایي چې ما 100,000 ټپې راغونډې کړي دي. نو هغې له روحي سندرې نوم ایښی دی. خو پښتو کې زما دلیل دا دی، دلیلونه مې بلکې دلیلونه دا دي چې د روښانیانو نه راواخلې تر د حمزه شینواري پورې رحمت الله علیه بابا چې کوم زموږ د غزل چا هم ټپې نه دي لیکلې بغیر د 2 شاعرانو نه چې یو حسین دی او یو بیاز دی، بیاز جدون. دا ولسي شاعران. بهرحال دا ټپې چې کوم دي که نه، بل دلیل زما دا دی نه که حسین هم لیکلي او که بیاز هم لیکلي نو د دې ژوند د 500 کالو نه اوړي. تر اوسه پورې د پیروخان ژوند د 500 کالو نه دی اوړېدلی. ټیک شو. نو بل دلیل زما دا دی چې د پښتو ټپې ډکشن چې دی، لفظیات چې کوم دي په هغې کې د سره دغه شته نه، متروک الفاظ پکې نشته. ټول ډکشن نوی دی، ټول لفظیات نوي دي. داسې کومه ټپه ده چې تاسو پرې نه پوهېږئ؟ ووایه ما ته یو ټپه داسې ما ته وښایه. ډکشن ټول نوی دی. خوشحال بابا په ټکو به نه پوهېږي، د رحمان بابا په ټکو به نه پوهېږي. ښه اوس د رحمان بابا یو ټکي استعمال کړی دی، خوشحال بابا ساري، چې پوله وخوري یوه ګپه نه نه پرېوځي اندرغپه. اوس اندرغپ څه ته وایي؟ دا ټکي ما په پېښور کې چې کډه مې راوړل نو زده مې کړو. ما ته هغه حجرې والا وي وایي پروفیسر صاحب تا سره ځان نه اندرغپ جوړ کړی دی. ما ورته څنګه چې ته بیا ووایه دا ټکي؟ وایي اندرغپ ترې ځان جوړ کړی، کور ته نه نوځي بیا نوځي نه. وایي موږ هغه سړي ته اندرغپ وایو چې یو ځل کور ته نه نوځي او بیا حجرې ته نه راوځي، چې یو ځل پوله یو نوړی پوله وخوري او بس په کور کې پرېوځي او سملي، حجرې ته او جومات ته نه راوځي. نو دا د پېښور تاکالیان اوس هم اندرغپ چې کوم دی دغه ته وایي. ښه ملک لفظ چې کوم دی، ملک خو موږ وطن ته وایو که نه، خو رحمان بابا وایي چې نه مې ښکته ملک لیدلی دی نه پورته. خدای خبر که په یمین یا په یسار یم، نه په ښي نه خبر یم او نه د ګس نه خبر یم، نه مې ښکته ملک لیدلی دی او نه پورته. نو ملک هغې څه ته وایي؟ ملک هغې پټي ته وایي. نه مې ښکته پټې لیدلې نه او آب و خور لکه آسیا په کور را رسي. په خپل کور کې مې سره میشته مې په خپل کور کې ده او په سفر هم په خپل کور کې که نو آسیا اوس دغه آسیا په شان لفظ چې کوم دی نو په ټپه کې نشته. آب و خور غوندې لفظ په ټپه کې نشته. اندرغپ ټکي په دغه کې نشته. سشکل پکې نشته.
زبله پکې نشته وبله پکې نشته دا ټول متروک ټکي دي نو زه دا دلیل لرم چې د پښتو ټپې قدامت چې دی نو هغه د 500 کالو نه ورخوا نه وړي دې باره کې پروفیسر داود خان داود څه لیکلي داود خان داود صاحب خو ټپه کتاب لیکلی دی نه هغه هغه د هغه نه مخکې چې کوم دی نو ټپه او ژوند نواز طاهر صاحب لیکلی و هغه چې کوم دی نو دا ټول روماني داستانونه چې کوم دي نو د دې باندې ټپې خلکو لیکلي دي لکه په دې فتح خان رابعه باندې تاریخ کول هغې خو دا وایي که نه نواز طاهر صاحب خو دا وایي چې دا ډېر زوړ هغې خو مغه خبرې کړي زاړه خبرې کړي که نه لکه ډېرو زمونږ کوم فوکلورستان چې کوم دي هغې دا وایي چې پښتو دا ټپه چې ده دا 15,000 کاله زړه دا 15,000 کاله اړوخوځي راخوځي نه څونه عمر پسې نور تېر شو دې باندې نه 30 کاله سیوا کېږي او نه 100 کاله سیوا کېږي حاجي نور څوک سوالونه کوي دغه موقع ده بیا مشاعره شروع کېږي خیر دی ملګرو څوک سوال لرئ هر قسمه چې ما خو ډېر انجوای کړ پښتو ادب حوالې سره پښتو تاریخ حوالې سره نصرت مبارک کې څو خبرې وکړي دا بره که نصرم چې اوس راغلی دی که نه ښه نصرم اوس چې کومه پېښور واقعه رحمان بابا شعر دې پرې وړاندې کړه حمید بابا او عبدالقادر خان بابا د یو اړخ نه حمایت کوي او د رحمان بابا د بل اړخ والا حمایت کوي حمید بابا خو کلیوالی په حواله کوي یو دې پکې فریق دی دې پکې فارق دواړو دې پکې دا غریب د بل ډله نه د ګرم بالله ده کم یې رحمان بابا کې رحمان بابا یو پلاو کړی ده د حمید بابا بل نه رحمان بابا ورته د انسانیت په نظر کتلی دي هغه وایي چې دا کارونه دي د نفس او د شیطان که نه لکه دا خپل اعمال چې کوم دي نو په سړي باندې دا چارې کوي دا دوی د نصرم خبره وکړه یو خو دا چې دا د دې سوشل میډیا پیداوار دی زه دې ته ان سوشل میډیا ویم ښه په جارې ویم دا ان سوشل میډیا دا سوشل میډیا نه ده ځکه چې دې کې دومره پلیت خلک را ننوتې دی که نه د غصې اظهار کوم خپل چې هغې نه په خپل پلار دي نه په مور دي نه په خور دي نه په ترور دي او بس چې په چا پسې لګیا شو نو لګیا یي خدای دې ورته د نیکۍ هدایت وکړي نو څنګه چې هایکو راووته او ترایل یې راووته وانکا راووته نو چې کوم صنفونه خلکو قبلول هغه قبول کړل چې کوم یې نه قبلول هغه قبول نه کړل لکه هایکو یې قبوله کړه او هایکو یې هم چې کوم دی نو د پښتو په انداز کې قبوله کړه اگر جاپاني هیئت په انداز کې قبوله نه کړله د پښتو هغه 3 مصرې چې کوم دي که نه هغه یو وزن بهر کې چې کوم دی هغه 100-500 والے قبوله نه کړه اظهار صاحب چې کوم لیکلی دی یا اسماعیل ګوهر صاحب چې کوم مسکا کتاب لیکلی دی یا قاسم محمود د بنو چې کوم کتابونه لیکلي دي نو هغه قبول کړي دي خلکو ډاکټر دیدار یوسفزي صاحب لیکلي دي نورو ډېرو خلکو لیکلي دي او نو دغه شانتې دا نصرم چې کوم دی نو د دې وخت یو چې کوم دی نو یو پیداوار دی او دا کله چې خوښ وي نو بس خپل به کړي کله چې نه خوښ بس ختم بشي ورسېب تاسو د وحدت الوجود او وحدت الشهود رڼا واچوي په دې باندې چې دا وحدت الوجود او وحدت الشهود دا خو د پیرې مریدۍ خبرې دي او زه خو نه پیرې ما نه مرید یم او مطلب نه چې سم نه دلته یې کېده زما د ترور زوی چې دی که نه صدیق اکبر دی د یو بابا مرید دی هغه بابا اوس پرده شوی دی مطلب یې چې وفات شوی دی نو په تصوف کې چې څوک وفات شي که نه نو وی ورته وایي چې پرده شو نو وحدت الوجود او وحدت الشهود کې دونه فرق نشته صرف د لفظونو هیر پیر دی هغه داسې دی که نه چې ذات مطلق الله تعالی دا
یو دی ټیک شو او دا ټول کل کائنات چې تاسو ته پکې څه ښکاري که ځمکې ښکاري که اسمانونه ښکاري که ونې بوټي غرونه چینې سمندرونه ابشارونه کاڼي غرونه هر څه چې تاسو په نظر دا انسانان او حشرات الارض که نه نو دا د الله تعالی په ازل کې د الله تعالی د وجود د حصې رابېلې شوي دي او چې دی کله وصال کېږي که نه ختمېږي فنا کېږي نو دا به ټول اصل طرف ته رجوع کوي واپس هلته ځي الله تعالی په قرآن کې ځای په ځای وایي چې واپس په تاسو ټول ما پله راځئ که نه نو هر څیز چې کوم دی نو هغه به الله تعالی ته واپس رجوع کوي نو خپل اصل سره به واصل کېږي ځکه مونږ مرګ ته وصال وایو چې د پلانکي وصال وشو وصال وشو مطلب دی چې الله تعالی سره یې دیدار وشو یا د الله تعالی د وجود برخه چې کومه ټوټه را بېله شوې وه هغه ټوټه هغلته واپس لاړه لکه د یو مور د خېټې نه پیدا شي او د بلې مور خېټې ته لاړ شي ځمکه هم زموږ مور ده که نه نو هغه خېټې ته لاړ شي او هلته بیا خاورې سره خورې شي په خاوره باندې انسان پایي ځکه چې د خاورې پیداوار ده او دا کوم څیزونه چې دی خوري سکي دا موږ چې کوم څه وخوړل دا هم د خاورې پیداوار دا غله دا انار دا ټماټر دا پیاز دا اوږه دا هم د خاورې پیداوار دی دا غوښه نو او وحدت الشهود چې کوم دی لکه دغه وحدت الوجود دا وحدت الوجود دی چې هر څه له هغه دي هر څه له هغه دي یعنې د الله تعالی نه دي او نه ساري هر څه هغه دی هر څه هغه دی همه اوست ورته په فارسی کې وایي همه اوست او همه از اوست هر څه له هغه دي دا وحدت الوجود دی تا ته ما چې دې کې فرق نشته خو د لفظونو هیر پیر دا وحدت الشهود دی دا وایي چې دا په جهان کې څه دي دا د الله تعالی د نور مظهرونه دي پرتو دی یو سوری دی پر کل کائنات باندې د الله تعالی راخور دی دا وحدت الشهود دی او د دې بهترین مثال ته دغه یو شعر دی د خوشحال بابا چې په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایه نه ناپدید شو چې له ډېرې پیدایه ناپدید شو په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم هر څیز کې ماته د هغه یو مخ جلوې او نندارې او سرکونه ښکاري چې ډېر ډېر پیدا شوی دی خو د ډېرې پیدایې نه نه ښکاري ناپدید دی په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایه ناپدید شو ته پوه شې په وحدت الوجود او وحدت الشهود باندې نه د هغه ته وایم نه هغه خو اوس مرید دی که نه خو لا پیرۍ ته نه دی رسېدلی سبا به پیر نو زما خو دغه عمره ناقص علم و بهرحال دا خوشحال بابا دی نور څوک څه ویل غواړي any question by anyone دا کلاسیک چې کوم دی کلاسیک شاعري مونږ کومې شاعري ته ویلی شو کلاسیک شاعري هغه شاعري ده چې هغه د هر دور شاعري مثلا په سبب د ظالمانو حاکمانو ګوره وره پېښور ریوانه یو هغه د هرمان بابا پکې په وخت کې هم دغسې و اوس هم د پېښور هغه حالت بدل شوی نه چې په هر دور کې خپل رنګ او حیثیت برقرار ساتي هر وخت چلیږي لکه کلاسیک ټوله کلاسیک شاعري چې کوم ده نو هغه اوس چې کوم دی نو هغه یونیورسل ټروت دی هغه نه بدلېږي دې ته پویټک ټروت هم وایي او پویټک جسټس هم وایي پویټک ټروت یعنې شاعرانه صداقت او پویټک جسټس شاعرانه انصاف چې موږ کلاسیک د هر دور شاعري د دې ایکسپایري ډیټ نشته کلاسیک او کلاسیکیت یو شی دی خو اصل کې په مغرب کې دا کلاسیکیت چې دی که نه رومانیت
هغه د کلاسیکیت په ضد باندې یو تحریک چلیدلی دی خو موږ په پښتو کې چې کوم مثال تاسو ته پیش کړ نو هغه زما په خیال چې د دغې نه بهتر طریقې سره زه نشم پیش کولی د رحمان بابا فقط دغه یو شی یو تپوس لرم ډاکټر صاحب چې پښتو اکیډمي چې کوم ده هغه حقیقت کې د پښتو ادب او ژبې نمایندګي کوي دی یا هغې کې د نور امپروومنټ ضرورت دی څه ضرورت دی دا ډېر ښه سوال دی او دا خو نه تحقیق سره تعلق ساتي او نه تنقید سره اوپن ډسکشن نو دا اوس خبره داسې ده چې یو زمانه وه چې هغه د پښتو ژبې او د ادب ډېر زیات خدمت کړی دی پښتو اکیډمي د مولانا عبدالقادر صاحب نه واخلې تر اوسني نصر الله جان وزیر ډایرکټر خو په دې کې بیا بعضې کسان داسې دي چې چا ډېر کار کړی دی او چا لږ کار کړی دی چا د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کړی دی چا د ځان دپاره کار کړی دی چا خپل کتابونه چاپ کړي دي او چا د پراجیکټونو په حیثیت په شکل کې د نورو خلکو کتابونه چاپ کړي دي دا د تاریخ مرصع ذکر چې ما وکړ نو بیا یو وخت داسې هم راغی چې کامل صاحب هغه کار وکړ د کامل صاحب کار برابر و خو بیا مولانا عبدالقادر صاحب نه نا کتاب پښتو اکیډمۍ چاپ نه کو حالانکه دا هغې له چاپ کول پکار و ځکه چې کامل صاحب سره کمټمنټ شوی چې دا کتاب به موږ چاپ کوو هغه ته هغه چمتو کړی و دې ته که نه تیار کړی نو د هغې انتصاب یې د مولانا عبدالقادر صاحب په نوم کړی دی یونیورسټي بک ایجنسي بیا چاپ کړی دی پڑھی نماز جنازے کی اپنی غیروں نے څنګه دی مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے نو دا شعر یې پې لیکلی د مولانا عبدالقادر صاحب لپاره تر اوسه پورې څومره کسانو پی ایچ ډي کړي پښتو کې یاره ما خو شمارلی نه دي خو 15 او شابه 15 نو دا ټول بیا دوی ته جابز وغیره میلاو شي څه مسله نه یعنې زه د پښتو په مستقبل باندې د پښتو مستقبل چې کوم دی نو د دې په حواله باندې ډېر دغه دی روڼ دی او روښانه دی چې پښتونخوا کې ډېرې زیاتې یونیورسټۍ جوړې شوې پوهنتونونه جوړ شو باچا خان پوهنتون زمونږ چې کوم دی پښتونخوا مطالعاتي مرکز دی ام فل شروع کړو اوس یې پکې پی ایچ ډي هم شروع کړې ده او زمونږ په دور کې زما په دور کې چې کم سټوډنټانو زما پای کې 2 جنکې او 14 هلکان 14 کسان هغه ایس ایس پوسټونو باندې ولګېدل او په 17 کې ولګېدل نو زما شاګردان دي دا زما دپاره د فخر خبره د اعزاز خبره ده زه پرې ویاړم دغه شانتې پښتو ډپارټمنټ خو ډېر زوړ دی که نه پښتو ډپارټمنټ چې کوم دی د پښتو اکیډمۍ د نس نه رازېږېدلی دی په یونیورسټي چې کوم ده نو په 1950 کې جوړه شوې ده او پښتو اکیډمي په 1955 کې جوړه شوې ده مولانا صاحب لومبی بانی ډایرکټر و نو دی پکې او دی په 1962 کې غالبا د پښتو کلاسونه هم شروع کړل پښتو ایم ای شروع کړه نو د هغې لومبی بیچ کوم خلک چې وو نو هغې ډېر لوی خلک پیدا کړي دي نو اوس هغه ډپارټمنټ دی چې د هغې نه یوازې ایم ای کېږي بلکې ایم فل هم کېږي او پی ایچ ډي هم کېږي نو دغه ټول 15 کسان 10 پکې زیات نه دي چې دغه کسان چې دي نو هغه زیاتر پکې د پښتو ډپارټمنټ پښتو څانګې دي او اوس پښتو اکیډمۍ هم د ایم فل او د پی ایچ ډي کلاسونه کورس ورکونه او دغه شروع کړي دي روحالوجي چې بیا ورته وایي د ډاکټر رضوي شاه خټک په وخت کې هغه وخت کې دوی د ژبو یو مرکز هم جوړ کړی و انسټیټیوټ لینګویسټیک لینګویج لیبارټري یې جوړه کړې وه هغې له تقریبا یو 100 کمپیوټر هم راغلی وی اوس هغه کمپیوټر یې هلته نشته په کار دی چې د هغې انکوایري وشي چې دا کوم خوا لاړې چا یې وړی هغه لینګویج لیبارټري څه شوه نو ما وایي چې چا ډېر کار کړی دی چا لږ کار کړی دی چا د بل دپاره کار کړی دی پښتو ژبې او ادب دپاره او چا د ځان دپاره کار کړی دی د املا حوالې سره د افغانستان املا جدا ده زمونږ د پښتونخوا املا جدا ده بیا په دې کې هم جدا جدا څانګې دي هر چا یو خپل املا شروع کړې ده
او د هر سړي خپل انفرادي املا ده. نو دا چې کومه زړه املا او د هغې نه انحراف دا فایده کې دی که فایده کې نه دی یا چې کوم دی نو په په یو حواله باندې یو چترۍ لاندې ولې مونږ نه راغونډېږو په یو د باړهګالۍ سیمینارونه چې کوم شي وو که نه یا د هغې نه مخکې په افغانستان کې کوم شي وو بیا د هغه ځای ادیبان شاعران چې کوم دي نو دلته راغلي وو هغه هم په باړهګالۍ کې سیمینار شوی نو هغې چې کومې فیصلې کړې وې نو هغه څه منلې شوې وي او څه نه وې منلې شوې دغه شانتې په باړهګالۍ کې چې دلته د کوم افغان زمونږ وروڼه راغلي وو د آصف صمیم صاحب او رفیع صاحب او د زرین انځور صاحب هیواد مل صاحب او پسرلی صاحب وغیره وغیره مجاور احمد زیار صاحب نو دا ټول کسان چې وو نو دوی په سرکاري طور نه وو راغلي دوی خو د هجرت په وخت کې راغلي وو که نه دوی خو حکومت نه وو رالیږلی که نه خو چونکې شاعران ادیبان وو نو د دې ځای اکیډمۍ والا بیا هم دومره قدر عزت او منزلت ورکړو چې د باړهګالۍ سیمینار لی راوبللو او هغوی دا کار وکړو چې خپله املا یې چې کوم دی نو په موږ باندې امپوز کړه ویې منله او زموږ چې کومې فیصلې شوې وې هغه هغوی اوس هم نه مني نو الله دې په هر چا باندې خپل فضل رحم و کرم څوک تپوس کوی نه وکړي نو د دې تاسو به کې دغه څه کې دغه پرېښودو چې د دې نقصان او فایده چې دی نو هغه جواب نه نه دی فایده خو هغوی په دې کې لټوله چې ټول پښتانه په دې یو املا باندې متفق شي خو تاسو ته ما ووایي چې په موږ باندې هغوی خپل فیصلې ومنلې او زموږ فیصلې هغوی ونه منلې نو اول انتشار خو هغوی پیدا کړ دغلته زموږ او د هغوی هغه ټسل پیدا شو مطلب دا دی چې هغوی زه تاسو ته دوه ټکي وایم کمیس مونږ په قاف میم یې سواد باندې لیکو قیصه مونږ په قاف سواد او هی باندې لیکو هغوی کمیس چې کوم دی نو په قاف یې سین او هی سین باندې لیکي کمیس او کیسه چې کوم دی نو کاف یې سین او هی لیکي نو اصل خدا د عربی لفظونه دي کنه نو د دې باړهګالۍ په فیصلو کې یو فیصله دام وه چې د وختي عطا صاحب دا خبر وکړه چې کوم لفظونه مونږ بارو کړي دي د نورو ژبو نه مونږ اخیستي دي اب لیکوم په هغه شکل کې او د هغې معنی به هم چې کوم دی نو مونږ نه بدلو نو هغې هغه شکل یې وله بدل کړ معنی خو یې ټیک ده په ځای ده خو شکل یې وله بیخي بدل کړ هغې کې چې کوم دی نو کاف او مخصوصه یې لیکي لاندې باندې ترې دوه ټکي مونږ کې خینم کوو ځکه چې موږ سره جنوبي اضلاع کې شی وایي خلک څوک چی وایي څوک شی وایي نو موږ د هغې دپاره قرباني ورکوو موږ پکې خینم لیکو ګنې نو زموږ یوسفزي ډایلکټ چې کوم دی یا د وادیې پېښور لهجه چې کومه ده نو هغه خو دا ده چې لکه موږ ژوند هم چې کوم دی نو په ژوند باندې ولیکو لکه غني خان چې ژوندون ته جمدون وایي او ژرند هم بیا چې کوم دی نو په ژرند په جیم باندې ولیکو څنګه چې موږ تلفظ کوو په کار چې همدقسې ولیکلی شي او اوس خو دې ته راغلي دي چې د لهجو سیمینارونه کوي نو چې د لهجو سیمینارونه کوي نو بیا به هرې علاقې ته دا حیثیت حاصل شي چې هغې به په خپله لهجه کې خپل لیکل شروع کړي خپل کتاب چاپ کوي نو دا به لا نوره ګرانه خبره شي لکه اورکزي به په خپله لهجه کې لیکل کوي افریدي به په خپله تیراواله کې کوي بنوسي به په خپله کې کوي وزیران به په خپله کې کوي یوسفزي به په خپله کې کوي واو بالکل سپوکن لینګویج چې کوم دی که نه یو ریټن لینګویج وي د لیکلو ژبه یو سپوکن لینګویج وي د وکړه او دا چارسدې خلک چې کوم دي نو دا غټ قاف دی دا ډېر زیات وایي نو دوی کارغه ته هم قارغه وایي نو په کار چې هغې بیا وړوکي کاپ چې کوم دی نو هغه په غټ کاپ لیکي قارغه نو دا به ډېره انارکي پیدا کړي نو زما په خیال چې فایدې کمې دي او نقصانات یې زیات دي